لغمان کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له لورې له 602 داخلي بېځای شوو کورنیو سره د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. یادې مرستې د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د IOM ادارې د ختیځ زون مسؤل د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د رئیس او یو شمېر نورو په لاسونو ویشل شوي. په ختیځ کې د IOM ادارې مسؤل سرفراز څرګند د معلوماتو له مخې چې دوی د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د مسؤلینو او ګڼو نورو ادارو سره په شریکه د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه 602 کورنیو سره چې د بیلابیلو لاملونو په اساس مرکز ته راکړه شوي د نغدي ژمنیو مرستو ویش لړۍ پیل کړه. نوموړی وایي په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 15,614 نغدي افغانۍ ویشل کیږي ترڅو دوی پرې د ژمني توکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. هغه د غراض ډاډ ورکړ چې د مرستو لړۍ به په دې ولایت کې لا نور هم پراخه شي او ډیر ژر به له نورو کورنیو سره هم د ګڼو توکو مرسته ترسره کړي. په ورته مهال د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس شاکر الله شاکر ویل چې له دغه مرستو اخیستونکو کورنیو سره له دې وړاندې په نورو بیلابیلو برخو کې هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوې دي. نن چې تاسو ته توضیح ولیدله دا داخلي بېځای شوو کورنۍ سره چې 602 فامیل دوی سره د IOM لخوا نغدي مرسته وشوله. دا کورنۍ وي چې دوی سره مخکې موږ مرسته کړې وي او دوی په دې نه وتوانېدلي چې خپل کورونو ته لاړ شي چې ژمنۍ مرستې په نوم باندې موږ نن فی کورنۍ ته 15,614 افغانۍ نغدي کومک ورکړو او دغه کومک د IOM نړیوال سازمان په همکارۍ باندې وشو. بل لور ته بیا د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د IOM ادارې او د کډوالو ریاست له مسؤلینو د مننې سربیره له دوی غوښتنه وکړه چې ورته مرستې دي لا نورې هم زیاتې ترڅو د ولسونو ستونزې حل شوي اوسي. نوموړي همدارنګه ټولو داخلي بېځای شوي وګړو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به بیرته دوی خپلو سیمو ته ستانه او هلته به ورته ګډې اسانتیاوې په پام کې ونیول شي.